سلامونه وخت مو په خیر تاسو ته له زیرو نیوز سرویس څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګي ته راغلاست وایو. نن چهارشنبه ده د 1404 هجري لمریز کال د سنبلې 11مه چې د 2015 زیږدیز کال د سپټمبر له 3 سره برابر ده. زه شبنم وزیری یم او تاسو ته له زیرو نیوز سرویس څخه سپورتي خبرونه وړاندې کوم. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د 13 منډو په توپیر پاکستان ته ماتې ورکړه. د افغانستان، پاکستان او متحده عربي اماراتو ترمنځ د درې اړخیزې لوبلړۍ شل ورځې لوبو په دوام افغان ملي لوبډلې د 13 منډو په توپیر د پاکستان لوبډلې ته ماته ورکړه. افغان لوبډلې خپله لومړۍ لوبه پاکستان ته بایللې ده. هیره دې نه وي چې افغان لوبډلې دوشنبې په ورځ د 38 منډو په توپیر متحده عربي امارات مات کړ. له دې سره افغان لوبډلې پر افغانه شل ورځه لوبلړۍ کې یوه ماته او دوې بریاوې له ځان سره لري. د هیواد د 23 کلونو څخه د کم عمره د فوټبال ملي لوبډله نن د جاپان پر وړاندې لوبه ترسره کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون خبر ورکړی چې دغه لوبه د 2015 د اسیا ملتونو جام د غوروي سیالیو په لړ کې د کابل پر وخت د مازدیګر په 5 بجو پیلیږي. د هیواد د 23 کلونو څخه د کم عمره د فوټبال ملي لوبډله په دې سیالیو کې له کویټ، میانمار او جاپان لوبډلو سره په یوه ګروپ کې ده. د کاپیسا ولایت مرکز محمود راقي ښار په ریګرفان ورزشي لوبغالي کې د 4 لوبډلو ترمنځ د خصوصي سیالۍ ترسره شوې. د یادو سیالیو په پای کې د استاد شاپور کوهستاني لوبډلې لومړی او د استاد پرویز لوبډلې دویم مقام خپل کړ. د پکتیکا ولایت په بیرمل ولسوالۍ کې د 14 لوبډلو ترمنځ د ټیپبال کرکټ سیالۍ د 11 تورو لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د یادو سیالیو پایلوبه کې 11 تورو لوبډلې د 10 منډو په توپیر خپل سیالۍ وزیرستان زلمي لوبډلې ته ماتې ورکړه او د سیالیو اتلولۍ یې وګټله. د سپورت له ډګره وروستی خبر همدا چې د هلمند ولایت په ناوې ولسوالۍ کې د 10 لوبډلو ترمنځ د ټیپبال کرکټ سیالۍ پیل شوې چې شل ورځې به دوام وکړي. د دغو سیالیو لومړۍ لوبه کې الهام اتلانو لوبډلې د 11 منډو په توپیر خپل سیالۍ شاهین اتلانو لوبډلې ته ماتې ورکړه او د سیالیو لومړۍ بریا یې خپله کړه. سپورتي خبرونه هم دومره وو. په خپل رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس پخوانی ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خبرونه خوښي او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې زیرو نیوز سرویس تر سبانې خبرونه د الله پامان.